یو کیسه مشهوره ده چې په کراچۍ کې یو پیمي مړ شو که نه نو بیا پیمیان خو عاجز خلک وي دا به څنګه ښخوو هغه وي دا خو اسان کار د سورابګوټ ورته د پښتنو مرکز په کراچۍ کې که نه وی سورابګوټ باندې به د جنازه تېروو که نه نو سورابګوټ ته د جنازه راوښتې ده که نه نو هر یو پښتون ورځي جنازه ته دا مټ ورکوي چې ثواب وګټي که نه چې دا جنازه ښه لرې تلې ده دوی حق کران د پیمیان په د منځ کې هر یو ورک شوی دی که نه د پښتنو ته جنازه پاتې شوی دی ته دې باندې به اوس څه کوو هغه پلان دا د چا دا چا وی هلکه دا دوی حق کران شو د مشران چې دا جنازه واده چا دا چا راوړله اوس یې موږ ته په حواله کړله که نه ولې دوی ثواب ګټه نو په دې منځ کې اخري دوی په دې رېدل چې که فرض کړه موږ یې ښخ نه کړو پولیس ته به څوک اطلاع وکړي د سړی دوی مړ کړی دی بهرحال ما مقصد دا دی چې دا سړی دوی بیا ښخ کړه پیمیانو په دوی ور واړو که نن اسلام هم داسې دی که شروع کړی په امریکې او سعودي وه پاکستان پکې پیسې وګټلې بل پیسې وګټلې او اسلامي جنازه یې موږ ته پرېښې ده چې موږ ګرځوو که